خوراک مې چې هم خوړلي چې وږي شولې چې اوتارې ته کېنو پوجي غرونه کولمې هم درکوي. ښه ده چې له عمر له همدا خشمالي دا شپږ میاشتې کېږي چې پالس وهلی یم دا مې لاسونه دي همداسې سپینه تخته پروت یم نه مې د خوراک درخته ده نه مې د څښاک درخته ده نه مې د دوا درخته څه درم مجد دا مې کور ده دا مې ښه ده ډوډۍ غواړي دا خلک یو ته راټولې چې وړي ورکړي ورته چې زمونږ حالات ډېر ګډوډ ده دوا پیسې مې نه سره ده وګوره دا مې لاس مې پلچېږي نور یې خیر دی بچه تاسې مه ژاړئ بچه خیر دی او دا چې کاکا په ژړا شو ماشومان په ژړا دي نه وږي کېږي بچه مه ژاړئ تاسې ګوره زه راغلی یم بچه د ګوره هر څه مې درته راوړي دي بچه تاسو مه ژاړئ ګوره زه راغلی یم هر څه مې درته راوړي دي بچه ښه دا رانیول شو بې دوایي نه ده ښه وکنه دا ماشومان ستاسې کېږي دا مې مشیان دي دا مې انګور ده او د دې پلار چېرته دی د دې پلار داسې وتلی ده مزدورۍ ته تللی ده دا دوه میاشتې کېږي دره کې معلوم شوی منډه غځوان دی د زنګ یې راوهلی وایي زه وایم مریض چېرته پروت یم هېڅ چې مزدوري نشته زه به څه وکړم وایي ښه مړی ژوندی ورک دی نو دا چېرته تللی و دا تللی ده مزدورۍ پسې ووتلم نور خبر کې نه یو زنګ یې والی و زنګ یې داسې وخت کې راوه وایي درک مې معلوم ده تللی یم وایي ناروغ یم مریض پروت یم یو کور کې پروت یم خپلوان مې دي وایي نو په هغې نمبر هم دوباره زنګ والی وی که نه دوباره مې ورته وویلی ده وایي تاسو څه ښه نه یم 1 روپۍ ما سره پردی نمبر یې اخیستی خپل موبایل هم نه لري دا یو زوی ده د ما اوم دا یم د اعصابو کې هم څه فرق راغلی و له ډېر لیونتوب نو چې لیونی کېدلی ډېر له قرضدارۍ نه قرضدار و ډېر قرضدار ده دا دروازه وباسو څوک دا خیمه د قرض نه وړو خدای پاکه واورو و مسلمانانو مسیانو ته ډوډۍ نشو پیدا کړی قرضداري د لاسه یو وی خیمه دې وړم بل وی چې نه دا دروازه دې قرض کې وباسم یا الله پروردګاره ته خپل رحم موږ باندې وکړي الله یې تا په دربار کې هر څه پرېمانه دي زوی مې لیونی شو له کوره ووت همدا یو زوی د لیونی سو له کوره ووته چې نور زیاتې دا وی ډوډۍ هغه وی ډوډۍ جامه نشي رسولی خوراک نشي رسولی سړی دغسې پروت ده زیاتې سړي و زوی مې وویل چې زه خو نو لیونی شلم دغه نه مې مرګ ښه ده مرګ پرېږدی مې نه چې ځان مړ کړم وتلی دا 2 میاشتې شولې ودرېږه چې مړ به یې کږو میاشت مخکې خبر راغی چې بېرته همغه لمبر ته زنګ وهه نه ځي وایي چې مړ به یې که به ژوندی دا د سپین ږیرې ته دا پاتې دي د دا کمبختانانه یو دا انګور خو مې راولی وی دا یو زوی مې خرڅومه چې لږ زره چی خاورې روی خو پیدا کړو که نه دې سړي ورته په ژړه چې بچې غټ ماشومان دي ولې خرڅوي الله مهربانه ده د الله مهرباني ځان ته شاید الله دې په موږ ټولو مسلمانانو ورحمېږي بچه ولې ژاړې ولې ژاړې مه ژاړه بچه مه ژاړه ښه مه ژاړې بچه ښه غرمه دې څه خوړلي بچه څه هم خوړلي دي چې هم نه چې ښه نه پلار دې چېرته دی بچه پلار مې چې ورک دی چې کومه ده پلار دې ورک دی بچه غرمې هم څه خوړلي دي خوراک مې چې هم خوړلي چې وږي شولې چې اوتارې ته کېنو پوجي غرونه کولمې هم درکوي دې شپترو ته کېنو بیا په کولمو کې هم درد یعنې کور کې څه شپتر شرلی دی و دا خور بچه هم ګورئ خیر دی بچه خیر دی مه ژاړئ بچه ښه بچه غرمې هم څه خوړلی غرمې چې هم نه وله بچه ته مه ژاړه ښه پسې څنګه خورجانې خاوند دی تا ته زنګ والی ستا خاوند زما خاوند دا څنګه لاړه کور دا اعصابو کې لږ فرق مو بس دې نیستیم پسې واخیسته دلته قرضدارانو مو سړی سرې ساره ووته بس یو وارې زنګ وهلی بیا پته نه لګېږي چې دا به چېرته وي او دا واړه واړه بچي دغه معذوره سړی دا موږ دغلته کړېږو پراته یو نو بچه تاسې مه ژاړئ تاسو ته مې هر څه راوړي دي ښه سره بچه دعاګانې کوئ صحیح ده او تاسو څوړم ښه درته چی واخلم بچه اوس خان په مسکی شه چی درته راوړم بوټان وړه هغه سوجوړه شوجوړه ښه
خیر ده بچه راوړم تا دپاره چې راوړم مه ژاړه بچه چې راوړم یې تا شفتل خوړلي نو چې راوړم بوټان راوړه بوټان مې وشکېدلي دي چې شانې طرف خېلو چې ګرځم وړم نشته چې کله وړو چې هېڅ هم نه وي راځو بچه کاکا راغلم تاسو به ما سره ځئ د خوراکي توکي مې راوړي دي او بچه کته کوي ښه چې هر یو څیز غواړي ما تاسې ته راوړي دي صحیح ده بچه را سره اوسئ تاسو کښېنئ کاکا دا ماشومان به ما سره لاړ شي عزتمندو را سره اوسئ چې د یو دپاره یو څه واخلم هیله کوم عزتمندو دغه غر علاقه ده یعنې دا دغسې یو دشته ده ویښتې مې درد کوي چې په دې ځاښي ګرځم هیله کوم راسه بچه راشي ریشه رب جذبه دې د عزت او د وقار ورکه کړه ای خود غرضی دنیا مان دلار ورکه کړه ای خود غرضی دنیا مان دلار ورکه کړه ستا محبت را نرشته د تا د چی درکوم ورته وړي تا د چی درکوم ها تا د وړه درکوم دا وړې شي دا ویسه ها نو چا نور وړي دي دا درته زموږ دا څه شوی دی باد شمال والایم دا هو درملنې د کړې نه ده نه مې دغه روپۍ نشته ده او دا نو چې په اوچېدو روانه ده ګوره د شپې خوب ترې نه شم کولی ښه اوچېدو کې روانه ده دا وګوره دا وګوره وچ کلک چې ډاکټر هم چې پیسې نیسي نو چل دا اوچېدو کې زمندو دغه لاسې هم تکلیف یې پیدا کړی دی وایي په اوچېدو کې دی او درملنې دپاره پیسې نشته دی نو زمندو دغه سودا ده زما له طرف نه دغه خوراکي توکي مې پې سپارلي کاکا بیا درته راځم دغه دی زه به د ادرس درکم تو به سیتامي ته راځي شمیره به درکم زما څنګ ته رېشه چې تا به زه خپله ډاکټرانو ته معرفي کومه صحیح ده که نه او بچا نور خوشحاله سي بس هم دی نور درته چې راوړم چې بیا راتم بیا راوړم نور چې درته راوړم بوټان رېشه مخکې رېشه چې درته راوړم بوټان راوړه شیشه راوړه چې موږ په خپو کړو ښه زه به چې راوړم خورجانې سودا مې در باندې سپارله انشاءالله خورجانې بیا به خدمت ته دې راځم دعاګانې کوئ دعاګانو کې مونږ یادوئ صرف ټول مسلمانانو کاکا په دعاګانو کې یادوئ دعاګانې وکړي بس الله پاک دې تاسو ټولو سره ښه وکړي خدای دې ټولو مسلمانانو ثواب وکړي مندو دغه فامل صاحب زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ ای خود غرضی دنیا مان دلار ورکه کړه ستا محبت را نرشته د مور